السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو ویډیو تاسو خپله وکتله، که غواړئ داسې ښکلی او خوندور ویډیو جوړه کړئ تاسو هم د خپل موبایل دپاره، یعنې خپل موبایل ته داسې 3D یعنې دا بالکل 7D وال پیپر 7D غوندې وښایي، نو دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ډېره خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، په لینک لیکې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ او بیا د خپل موبایل کمال وګورئ چې څه ترېنه جوړیږي. دوستانو ویډیو شروع کوو. د ویډیو د مخه که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي او زموږ چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي، نو همدا د پښتو زده کړې چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال که اپلیکیشن سمپل تاسو خلاص کړئ، چې اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ دوستانو تاسو نه دلته سمپل لنګویج غواړئ. صحیح ده چې لنګویج عمر که لږ به ورته انتظار کوئ چې لوډینګ وشي. صحیح چې کله هم لوډینګ وشو کمپلیټ شو نو دلته تاسو ته نیکسټ راځي. دوستانو داسې به یو کار کوي چې 2 موبایله به ساتئ. صحیح ده یو موبایل کې به تاسو د دې عکس وباسئ، د دې نه به عکس واخلئ او دا به نیکسټ کوئ. داسې تاسو ته هغه ښیي ټوټیرل ښیي. نو دوستانو چې کوم موبایل کې تاسو عکس اخیستی هغه عکس دې ته مخامخ کړئ. چې کله هم تاسو دې ته مخامخ کړئ نو ګوره دوستانو ډېر یو زبردست 7D داسې یو ویډیو دې نه جوړیږي. ګورئ دا مسکاو سټي دی، د دې ټول معلومات تاسو سره درکوي چې څومره فیټ دی که څومره هغه د څونه میټر دی، څومره هغه دي پکې څه ورته وایي کورونه دي پکې، څو اپارټمنټ دي پکې، دا ټول معلومات تاسو سره درکوي. ګورئ دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، د دې په ذریعه تاسو کولی شئ ګورئ ټول هغه د مسکاو کوم هغه چې وي هغه تاسو له ښایي. نو دوستانو ما چې په لومړي ځل ولیدل نو ما ډېر زیات خوند راکړ. دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ، ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی. دوستانو بیا تاسو دلته راشئ په دې فیډریشن ټاور، دا هغه ریل ټاور دی، د دې ټول معلومات درکوي چې په کوم کال کې دا جوړ شوی، کوم کاله پورې څومره هغه د اوږدوالی دی، څومره لیفټ پکې دی. ګورئ دا ټول معلومات کوم فیچرز دي دا ټول د دې په اړه ټول معلومات درله درکوي. دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. دا نوی ویډیو که چېرته خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.